مستانی ما زما اوس دا خبره نشته دی ستا دې طرف ته لاړ شه زما دې طرف ته لاړ شه خو زما چې کوم اغراض و مقاصد دي واضح خبره ده زه چې یو پارلیمنت ته نه ځم دغه څه مقصد راځي خو زه د سره پارلیمنت منم نه نو چې زه پارلیمنت نه منم خو زه د ریاست نه منم زه چې د ریاست نه منم پوه خو زما لار واضح ده د ضروري نه ده چې موږ به خامخا احتجاجونه کوو جلسې به کوو درنې به کوو ریلې به کوو سټیپس وي مختلف قسمه سټیپونه وي د کوم چې د کوم شي ضرورت وي هغې ټیم مطابق به ته ځان برابروې په 11 اکتوبر چې کومه جرګه وشوله 11 اکتوبر داسې وړه خبره نه وه په 11 اکتوبر کښې پښتون تحفظ مومنټ تا باندې خپل ځان هم وپېژندو په تا باندې هغه خلک هم وپېژندل چې هغه خلک ستا په شکل شي د تا دپاره نه د ریاست دپاره کار کوي وایي چې په دنیا د ننګیالو وي دا دوه کاره په دنیا د ننګیالو وي دا دوه کاره یا به وخوري کاکرۍ یا به کامران شي محترمو لکه د نن ورځ زموږ تاسو ناستی دا ناستی نور هم ډېرې وجې کېدی شي نورې به هم ډېرې خبرې کوو خو مین دا ده چې زموږ د شهدا تلین دی اول تلین د مولانا خانزیب صاحب او ورسره دویم تلین د زموږ ملي شهید ګیلمن وزیر صاحب تلین دی دا تلین د دې دپاره لمانځل کېږي یو خو دا چې موږ خپل قوم ته خپلو ملګرو ته هم فکره هم نظره هم سنګره ملګرو ته دا تایید ورکوو چې که دې ملګرو زموږ دپاره زموږ د قوم دپاره زموږ د راتلونکي دپاره زموږ د خودمختارۍ دپاره دا قرباني ورکړله زموږ د ناستي هم دا مطلب دی چې دې قربانۍ ته موږ تیار یو دویم یې دا مطلب را درومي چې کومې خلکو دغه زموږ دوه ملګري شهیدان کړل یا زموږ ارمان لوڼي صاحب یا زموږ عارف افغان صاحب یا طاهر داوړ صاحب یا د واڼه شهیدان یا د خړ کمر شهیدان یا د بابړې شهیدان یا بالخصوص د 8000 چې کوم شهیدان وشول د دې ټولو چې چا هم شهیدان کړه هغې ته موږ دا خبره کوو دا واضح ورته وایو په سترګې کښې سترګې ورته واچوو دا اوس فلحال موږ یو قسم هغه په گفتار کې ورته واضح کوو چې زموږ هم دغه لاره ده زموږ هم دغه ملګرتیا ده یعنې په دې شهیدانو باندې په دې قسم تشدد باندې زموږ لاره ته رکاو کوی نه شي ته مو بند کوی نه شي البته د لښکر به ورځ تر بلې غټېږي درېیمه خبره دا ده چې لکه څنګه په دې لښکر کښې یا دې تنظیم ته په راتله کښې موږ د رب سره یوه وعده کړې وه د قوم سره مو یوه وعده کړې وه هغه وعده مو دا کړې وه چې په دې لار کښې که څه قسم قرباني هم مخته راشي موږ به د دې قربانۍ نه سرغړونه نه کوو نو الحمدلله زه په خپلو ملګرو باندې زه په خپل تنظیم باندې په هم فکره هم نظرو باندې دا فخر کوم چې دوی د اوس هم په دې ځانځاني کښې په دې نفسا نفسي کښې په دې انفرادیت کښې په دې مختلف قسمه مشکلات کښې دوی بیا هم په ګروند باندې موجود دي د خپل قومي اجتماعي مفاداتو دپاره کار کوي کنې یقینا نن سبا ټیم کښې د یوه ورځ ژوند کول هم ډېر مشکل دي بیا زموږ تاسو بچیان دي زموږ تاسو ځان دی زموږ تاسو راتلونکی دی زموږ تاسو موجوده دی دا هر څه دي هر څه وینو خو د دې هر څه باوجود دا هر څه ته مو شا اړولې د خپل قوم ته مو مخ اړولی د خپل تنظیم سره مو ملګرتیا کړې د خپل حلف سره مو چې کومه د اقرار کړی دی د خپل قوم سره مو چې کومه وعده او اقرار کړی دی هغې ته وفادار یو موږ نو دا په موجوده وخت کې که چېرته دلته ډېر مختلف قسمه خلک به وي په باډۍ کې به غټ وي مال دولت جایداد به ورسره زیات وي خو دا بیا هم یو حقیقت دی چې د دې ټولو نه زیاتی بهترین پر اثر و ضرورتمند کار چې کوم د په موجوده وخت کې د قوم دپاره د قومي اجتماعي فلاح بهبود دپاره یا د 8000 یا 8000 د پاسه چې کوم شهیدان ورکړل شوي دي د دوی چې کوم مقصد و بالخصوص زموږ د دې ملګرو چې کوم مقصد دی د هغې دپاره موږ اوس په ګروند موجود یو یعنې په دې باندې فخر کول پکار دي بله خبره ګیلمن وزیر صاحب دلته ملګرو خبره وکړله یقینا چې ډېرې بهترینې نکتې وچړېلې د قوم په اجتماعي لیول باندې چې کومې سترګې وي کوم غوږونه وي کومه ژبه وي دا شاعر وي دا مقرر وي دا امام وي دا رهبر وي خو که ته چېرته غواړې یو سړی یو ریاست یا واکدار خلک یا زورور خلک چې د یو قوم ژبه ختم شي سترګې ختم شي غوږونه ختم شي ته د دې قوم رهبر د دې قوم لیډر د دې قوم امام د دې قوم شاعر دا واخله دا د ځان تابع کا دا قوم د ځان تابع کو موږ تاسو ټول احساس لرو د شعور بنیادی ټکی دا دی چې کوم سړي کښې احساس راغی دا به شعور هم اخلي خو تر څو پورې چې په چا کښې احساس نه وي په دې کښې شعور هم نه راځي
بیا دا شاعران، دا ادیبان، دا مورخین، دا مقررین، دا امامان، دا زموږ څومره لیډرشپ دی په دغه کښې تر ټولو بنیادي خبره دا ده چې دغه کښې به تر ټولو بهترین شی هغه دا وي چې دغه کښې به احساس وي. که چېرته په دغه کښې احساس نه وي دا بهترین مورخ، مقرر، امام، لیډر، شاعر، ادیب نشي جوړېدلی. په دې وجه باندې هم ریاستي ادارې، ریاستي مشینري چې څومره هم دا خلک دي اول ستا د کوم دا خلک اخلي، یا خو د لیډر اخلي، یا خو د رهبر اخلي، یا خو د امام اخلي، یا خو د چې کوم د ادب سره تړلی سړی وي، یا چې کوم د ستا شاعر اخلي. دا شاعر لفظ موږ هر سړي ته نشو استعمالولی چې یو په 11 اکتوبر چې کومه جرګه وشوله، 11 اکتوبر داسې وړه خبره نه وه. په 11 اکتوبر کښې پښتون تحفظ مومنټ تا باندې خپل ځان هم وپېژندو، په تا باندې هغه خلک هم وپېژندل چې هغه خلک ستا په شکل شي د تا دپاره نه د ریاست دپاره کار کوي. په راتلونکي وخت چې پی ټي ایم مخ ته څه هم راځي وچ به په ټټر باندې ځان ډبوي چې دا هر څه زه کوم، او دا زما 100% اطمینان او په ګرنټي درته وایم چې دا عام خاص چې څومره هم دي د دې سترګې هم پی ټي ایم ته. نو پی ټي ایم څه وکړل چې کله بینډ شولو دا مرحله خو موږ لیدله چې کله بینډ شولو د دې دپاره ټوټل کمیټۍ جوړېږي، جوړ هم شولې، منظم شوي هم دي، منظم کېږي. دا ټروت اینډ ریکانسیلیشن باقاعده موږ یو ویب سایټ جوړ کړو، باقاعده کمیټۍ مو هم جوړې کړلې. اوس پټ څه کار هم شوی دی، کېږي به. دا ملګرو ته وایو د دې دپاره چې دا ملګري ذهني او جسماني تیار شي چې د پی ټي ایم یو قسم د ملا تیر دی دا شی چې په راتلونکي وخت کې موږ په اقوام متحده کې چې څومره هم کیسونه جمع کوو زموږ سره د اول نه تر اخره چې څه هم شوي دي دا په لیکلي شکل کې د الف نه تر یې پورې دا به موږ هلته جمع کوو تر څو زموږ کیس وزني شي. چې کله وزني شي د دغه زه یو لنډ مثال در کوم. که چېرته دا ملګری و ملګری دا سره اړم دي چې اړم دي تر ټولو اول خبره دا چې دا کسان به خپل سره کښېني. که بیا نشوه حل 2 کسانو ته به وایي، که هغه یې نه کړي حل په دې کښې چې کوم یو مجرم وي ظاهره خبر ده بل به یې وایي ډبوي به یې. خو که چېرته هغه دویم دریم کس په دې خبره خبر نه وي او دا کس ورچک شي او ووایي دریم خو به ورته وایي چې قربان زه خو دې خبرولی. نو د دې ټروت اینډ ریکانسیلیشن کمیټي چې دا کوم کیس موږ په فارن کنټریز کې په اقوام متحده کې جمع کړی دی د دې مقصد هم دا دی چې موږ ګوره احتجاج مو وکړو، جلسه مو وکړه، درنه مو وکړه، ریلې مو وکړه، شهدا مو ورکړل، قیدیان مو ورکړل، شیډول 4 ته ورودو، اگزیټ کنټرول لیست ته ولودو، هر څه مو ورکړل. دا ټول آئیني قانوني کارونه وو، دا موږ ځانونه ثابت کړل. بیا په اقوام متحده کې هم دا کیس موږ اوس جمع کو، دا مضبوطیږي ورځ تر بلې. هغه خلک مخته زموږ په خلاف د دوی په خولې چلېدل، اوس زموږ ملګرتیا کې د دوی په خلاف کیسونه لګیا دي، یعنې دا هم دې مضبوط کو. بیا په راتلونکي وخت کې ګوره ما تاسو ته خبره وکړله چې موږ تاسو به اپډیټډ وو. په راتلونکي وخت کې ظاهره خبره ده چې زه خو به څه کوم، قوم مې دی، وطن مې دی، جغرافیه مې ده، روزانه خو زه ملګري نشم ورکوی چې شهیدان یې کړي، جیلونو ته یوسي. دا شعر نه پرسان کښې خو زه وخت هم نشي تېرولی، زه داسې هم نشم کولی چې وروره اف آی آر دې په ما وي، جیل دې په ما وي، بې عزته دې زه وم، غل دې هم زه وم، وروره حالانکې حقیقت هم زه وایم، مظلوم هم زه یم. د دې دپاره په راتلونکي وخت چې کومه مرحله را روانه ده د هغې مرحلې دپاره ټوټل چې څومره ریکوایرمنټس دي، ضرورت دي، پښتون تحفظ مومنټ پوره کړی دي او پوره کوي یې. دا چې پوره کړي په راتلونکي وخت چې ته څه هم کوې آئیني قانوني قوم ته هم، مذهب ته هم، آئین ته هم، ریاست مطلب چې کومه انټرنیشنل لا دي، نیشنل لا دي، په دې کښې ته واضح یې، ته کلیر یې، ته جوابدeh. او دا خلک چې دا کومو خلکو ته ته دهشتګرد، غلط، بیکاره دا جوت کړی وي هغې خلکو ته ته نن سبا ټیم شې مظلوم یې، وفادار یې، انسانیت یو وفادار کس یې. او پښتون تحفظ مومنټ په اقوام متحده کې بالخصوص په پوره دنیا کې د انسانیت یو بهترین تنظیم دی په نن سبا وخت. ضروري نه ده چې موږ به خامخا احتجاجونه کوو، جلسې به کوو، درنې به کوو، ریلې به کوو، سټیپس وي، مختلف قسمه سټیپونه وي. د کوم چې د کوم شي ضرورت وي هغې ټیم مطابق به ته ځان برابروې. دنیا په مفاداتو چلیږي، دنیا په دې نه چلیږي چې ته زما خپل یې، ابدي خپل یې. او دا څه ډېرې کیسې داسې دي چې دا د قرآن ټکی هم نه دی. موږ دا تنظیم د پوره قوم چې څومره هم خلک دی د مختلفو پارټیانو دی، که زموږ څومره مخالفت کړي خو یوه خبره ده چې توقعات هم بیا زموږ نه دي. مستاني مزما اوس دا خبرې نشته دی، ستا دې طرف ته لاړ شه، زما دې طرف ته لاړ شه، خو زما چې کوم اغراض و مقاصد دي واضح خبره ده. زه چې یو پارلیمنټ ته نه ځم دغه څه مقصد راځي، خو زه د سره پارلیمنټ منم نه، نو چې زه پارلیمنټ نه منم خو زه د ریاست نه منم، زه چې دا ریاست نه منم پوه خو زما لار واضح ده. د دې د وجې نه قربان ته چې کومه دا بینډ یې، نو چې ته بینډ یې بیا ته په ځان پوه کا، ته ملګري پوه کا،
ته ذهني او جسماني تیاری وکړه. که ته تیاری نه کوې قربان، نو ته بیا د نوکیا موبایل غوندې په راتلونکي وخت کې به ته شاته پاتې وي، ملګري به دې مخ ته تللي.